فیکس لیب کورس پارت 10 د فیکس لیب کورس لسمه ویډیو ده، لسمه برخه ده. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته د فیکس لیب نوې ایډیټینګ درله ښیم. موږ خو مخکې د فیکس لیب هغه آپشن چې کوم موږ ته 15 آپشنې وي په دې ټولو باندې موږ خبرې وکړې، دا ټول موږ خلاص کړې. د دې نه بعد به تاسو ته زه ایډیټینګ کوم په فیکس لیب کې چې فرض کړئ یو تصویر به څنګه برابرو، په تصویر باندې به لیکنه څنګه کوو، یا فرض کړه تاسو را تور تصویر ښکاري دی غاړو غاړو ته چې کوم دی تک سپین بارډر لګېدلی، صحیح ده. نو تاسو به ډېر کتلي په تصویرانو باندې په ویډیوګانو باندې اکثره غاړو غاړو ته دغسې بارډر لګېدلی. دا به مونږ په تصویر کې څنګه لګوو، په ویډیو کې به دا بارډر مونږ څنګه لګوو، بیا په هر سایز تصویر کې فرض کړه د یوټیوب سایز دی، د ټیک ټاک سایز دی، انسټاګرام سایز، په دې کې بیا مونږ دغه بارډر څنګه برابرو. نننۍ ویډیو په همدې باندې ده. ویډیو را سره وګورئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو ګورئ دغسې ایډیټینګ به مونږ څنګه کوو. ګورئ دا فرض کړه دا ډیلیټ ومه زه. نو ګورئ دغه مونږ سره د کوم بیکګراونډ چې تاسو ته ښکاري دغه بلو کلر کې دا د انسټاګرام سایز دی. اوس ګورئ که مونږ ته دغسې تصویر کې مونږ کوم ایډیټینګ شی کړی، صحیح ده، نو مونږ به دله بارډر څنګه ورکوو، دا سپین بارډر. نو ګورئ دا په دې ویډیو کې درله ښیمه. په دې شیپ باندې به تاسو کلیک کړئ، دغه چارقنجه بارډر به تاسو راواخلئ. چې څنګه هم راواغستو دا به تاسو دغسې برابر کړئ. بیا به ګورئ دغه لیکه تاسو دا صفر ته راښکته کړئ، صحیح ده. بیا به چې لاندې راشئ تاسو په دې سټروک ویډ باندې به تاسو کلیک کړئ، دا به تاسو 2 ته راولئ، صحیح ده. چې څنګه هم راوست بیا لسه معمولي لاندې ښکته راشئ، دې ځای کې دا کلر تاسو سپین کړئ. که سپین کلر ورکوئ که سور، لکه نور کلر ستاسو خپله خوښه ده دې ځای کې. نو زه فرض کړه سپین کلر ورکوم، دا اوکې کومه. څنګه هم اوکې کړو نو ګورئ بارډر راواغستو، دا بیا تاسو داسې برابر کړئ. ګورئ دا چې څنګه دې تاسو راوستو داسې به لاندې راولئ. نو ګورئ په دې آپشن باندې تاسو کلیک کړئ. ګورئ دا په دغه لاک آپشن باندې تاسو کلیک کړئ. چې څنګه کلیک کړئ ګورئ دا بیا تاسو سره نه خوځېږي. ګورئ څومره په سکرین باندې ګوتې ووهئ. نو ګورئ په تصویر باندې به تاسو دې ځای نه برابروئ. او که اوس غواړئ انسټاګرام سایز ویډیو ده هغه به څنګه برابروئ، نو ګورئ دغه لاندې کلر تاسو دې ځای نه لرې کولی شئ. ګورئ ما تاسو ته په تېرو ویډیو کې ښودلی او په دې آپشن باندې تاسو کلیک کړئ. ګورئ د بیکګراونډ بلو بیکګراونډ لرې شو. دا چې اوس مونږ سیف کړو څنګه، نو ګوره غاړې ته دا سپین بارډر شته دی، دا بیا تاسو په ویډیو باندې راوستی، دا بغیر وداوټ بیکګراونډ دی. چې دا څنګه تاسو په ویډیو باندې راولئ غاړو غاړو ته دی په ویډیو باندې بارډر برابرېږي. او که تاسو غواړئ چې فرض کړه ټیک ټاک سایز ته برابر کړئ یا کوم یوټیوب سایز ته، نو د ایمیج سایز مې تاسو ته ویلو په ایمیج سایز باندې تاسو کلیک کړئ راشئ. فرض کړه دا د یوټیوب تمنیل، صحیح ده. ګوره د یوټیوب سایز دله چې برابروئ، نو ګورئ دا بېرته لاک نه لک کړئ. نو ګورئ همغه سایز دی، فقط لږ اندازه یې ورته داسې برابره کړئ. ګورئ دغسې تاسو دغسې په یوټیوب باندې هم دا برابرولی شئ. ګورئ دغسې تاسو یوټیوب ته برابر کړئ، که تصویر ته برابروئ په همدې ځای کې هم دغسې برابر کړئ. که ویډیو ته برابروئ دغسې دې ځای نه بیکګراونډ ته لرې کړئ، دغسې ټیک ټاک سایز ته برابر کړئ. چې یا دې ځای نه راشئ دا لینډسکیپ کې ګورئ په اوږدو باندې دلته بیا ټیک ټاک په اندازه باندې تاسو دې ځای نه بارډر بیکګراونډ په دغه طریقې سره برابرولی شئ، صحیح ده.